یو بوډا سړی و نو د هغه زامن هسې نوی مالدار شو نو ټي وي راوړه. هغه ورته ویل چې زامنو دا لرې کړئ د کوره، پردي سړي پکې را مخامخ کېږي او زما د لوڼو د انګینډې ویني دا لرې کړئ. هغوی د بابا په خبره څه پروا ونه کړله. زامن خو به کاروبار له لاړل، بابا به کورو د بازاره ټی مټی سودا چې نن دا به بابا کوله. یو ځل انګیند ورته یې اوړه نشته وی ښه بس بازار ته لاړو، بوره یې واغېسته، مزدور ته یې په شا کړله چې کوڅې ته راورسېد نو بابا کور ته راننوته. مزدور ورته وایي چې بابا پنۍ وکړه، او ته یې راځه راځه. هغه وی جوړ کور به څوک نه دی. مزدور وی بابا پسې نیغ ورننوته، هلته انګیندې وي لوریانې وي، هغوی منډې کړې چې هله بابا سړی کور ته راوسته. د کور په منځ کې سړي هغه بوری کېښودل او سړی رخصت شو. هغه انګیندې خاندي را خاندي، بابا دماغ کار پرېښوده. لوریانې م وایي چې د بابا دماغ کار ګوره سړی یې راوسته. ماښام چې هلکان کور ته راله نو هر یو ته ښځه ورمخ چې بابا خو نن عجیبه کار وکړه. مزدور بوری په شا بې اوازه راننوته. زامن راجمع شو، بابا دا تا نن څه چل وکړو؟ وی ولې څه چل وکړو؟ وی تا چې مزدور کور ته راوسته نو د زنانو ته خو به دې ویلي چې پرده وکړئ. ما خو سړی راوسته خو د بل ځای خو نه، خو د دې کور کلي او د محلې یو مزدور دی د دې علاقې را مې ورسره څه چلو شو؟ وی ګوره بابا پردی سړی و که نه؟ وی تاسو روزانه پردي سړي راننه باسئ، تاسو هم ناسي او ښځې هم ناسي، روزانه پردی علاقې واله سړی راولئ. نو ما که د کلي سړی راوسته وی کله موږ سړی راوسته. وی دا ټي وي کې دا پردي سړي تاسو ته نه راځي، تاسو هم ناستئ او ښځې هم د سره ناستې وي او پردی سړي په ټي وي را مخامخ شي. اخو نن پیژنو نه ایجنو زموږ د علاقې دی، هغه کور ته راننوځي که نو د کلي سړی را دننه که نو څه چلو شو؟ سړي پوه شو چې بابا سمه خبره کوي. او کله کله د خلکو مجبورتیا وي، د ښځو نه هم مجبوري نو. نو ټي وي وي سي آر چې دی نو دا سطر مات کړی دی خو موږ پرې نه پوهېږو. اوس ته به وایې د دې خبرې څه دلیل دی چې په ټي وي سړی راغی او سطر یې مات که؟ څه دلیل دی؟ دلیل پې شته. پیغمبر علیه السلام کور کې تشریف فرما دی، دو بیبیانې ورسره دي او یو نابینا صحابي دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه، نظر یې نه لګېده. هغه ته پته نه وه چې بیبیانې ناستې، نو داسې نیغ راغی او پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله علمني مما علمك الله. اے دا الله رسول تعالی کوم علم الله درکړی د هغې نه ماله څه حصه راکړه. دا فلانې آیات څنګه دی؟ آیات تپوس کومه. پیغمبر علیه السلام بیبیانو ته پرده وکړئ. سړی راغی، نو هغوی ورته دا خو ړوند دی. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي افعمیاوانې انتما، ولې تاسو مړندې یې؟ افلا تبصرانه، ولې تاسو یې وینئ نه؟ که هغه ړوند دی نو تاسو خو ړندې نه یې، تاسو خو یې وینئ. ګوره د ټي وي وي سي آر دا سړي ستاسو زنانه نه ویني، خو د زنانو خو هغه سړي ولیدل، یو طرف نه لیدل خو شو که نه؟ لکه عبدالله ابن مکتوم لیدل نه کوي خو بیبیانو خو ولیدل. اگر چې بیبیانې امهات المؤمنین د ټول امت میندې دي، بزرګانې دي. عبدالله ابن ام مکتوم نابینا دی، ولی الله دی، ډېر لوی بزرګ دی، دواړه طرف ته زبرګان دي. اوس وګوره چې په ټي وي کې څو زبرګان دي او کور کې څو زبرګانې دي. کوم اړخ ته بزرګان دي؟ دواړه بزرګان نه دي، نه دا زنانه بزرګانې نه د ټي وي فنکار بزرګ. جرندم خرابه ده او دانې هم لمدې دي. دې کې به څونه فتنه او فسادي. ټي وي کار خراب کړی دی. یو ځل سړی کور ته راغی نو د ټي وي دا شیشه باندې داسې سور رنګ لګېدلی و. ټي وي بند و خو سور رنګ پې لګېدلی و. وی دا رنګ پې د څه دی؟ د کور بندیان داسې غلی شو چې رنګ د څه دی؟ دا واړه سادهګان دي خو دوی هم خبرې کوي. نو چې سړي بار بار تپوس کو په دې شیشه دا رنګ د څه دی؟ نو زوی ورته بابا
وختي په دې ټي وي کې پروګرامو نو داسې پهلوانان سړي پکې رالل نو مور مې ورمنډه کړه دې ټي وي ته ورترغاړه ته شونډې پکې خو هغه سړی یې ښکلو هغه سړی خو لاړه خو رنګ مې د مور د شیشه باندې د شونډو نه پاتې دې شونډې سرې کړې په هغې خوله یې ښې ده ته به یې یا به نه خو شوق دې حد ته رسېدلی چې د ټي وي شیشه هم ښکلېږي ستر ماتېږي نو خبره د اورنګزیب عالمګیر د لور وه